امازون کې صحیح پروډکټ ریسرچ د خاطر درې خبرې په نظر کې نیسئ. دغه درې مهمه خبرې او په دغه درې خبرو باندې تاسو د امازون د خاطر بهترینه پروډکټس پیدا کولای شئ او بهترینه پروډکټ لاسته راوړلای شئ. اولنۍ خبره د پروډکټ ډیماند شته کنه، یعنی تقاضا لري کنه لري. په مارکیټ کې تقاضا شته ده کنه نشته، دا باید موږ تاسو وګورو. کله چې امازون ته لاړ شئ نو البته تاسو دا وینئ. صحیح ده، دلته وګورئ د یعنی 40 زره پروډکټ یعنی په 13 میاشتو کې اخیستل شوی دي او ریویوز یې وګورئ، ریویوز هم زیات دي، یعنی دا پروډکټ اخیستل کیږي. نو د دغه نخکاری چې د دې پروډکټ په مارکیټ کې تقاضا شته، یعنی غوښتنه شته، خلک یې غواړي دا پروډکټس. راځي به شي دلته سٹارز باندې کلیک کړئ او دلته به راشي نیگیټیو ریویوز وګورئ. نیگیټیو ریویوز چې موږ تاسو خپل معلومیږي چې څومره تقاضا زیاته څومره زیات. نو کله چې هغه نیگیټیو ریویو کې څه خلکو لیکلي او هغه تاسو رفع کړئ، هغه ضرورتونه ورکه ختم کړئ، هغه مشکلات د منځه وي چې خپل سپلایر سره دغه په باره کې خبره وکړئ، نو په دې وخت کې تاسو پروډکټ هم زیات خرڅيږي داغینه او خلک تاسو ته مثبت ریویو هم پریدي. درېمه خبره د ټولو نه مهمه دا ده چې تاسو باید خپل په نظر کې د شلونه تر 40 پروفټ مارجن په نظر کې ونیسئ. ولې دا پروفټ مارجن؟ تاسو کار کوئ، خپل وخت لګوئ او خپل پروډکټس مینج کوئ. که تاسو ته ریټرن راشي د امغه پیسو نه تاسو کولای شئ چې خپل ریټرن کور کړئ. نو د دې خاطر پروفټ مارجن به د شلونه تر 40% پورې موږ تاسو په نظر کې نیسو.